قدرمنو لیدونکو اوبه د ژوند حیاتي اړتیا ده چې د وجود د وزن زیاتره برخه هم جوړوي. په ګرم موسم کې د اوبو څښل ډیر مهم ګڼل کیږي، په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره. نن د ماشومانو لپاره د اوبو په ارزښت باندې د فریزینوس د صحي کلینیک څخه ډاکټر صاحب صیداقا ترخیل ته موږ زحمت ورکړی. بیا هم د هرې اونۍ په شان په خیر راغلی ډاکټر صاحب. مننه، ډیره زیاته مننه. اول که د مایعاتو په ځانګړې توګه د اوبو پر ارزښت او ګټې باندې یو څه رڼا واچوئ، او دا چې د ماشومانو لپاره څومره ضروري ګڼل کیږي. اوبه څنګه چې نوم نه ظاهره ده، یو د انسان د حیاتي ضرورتونو نه یو ضرورت دی. او انساني ژوند څه دی، د اوبو په نشتون کې د څو ورځو نه زیات بقا نشي موندلی. اوبه ډېرې زیاتې فایدې لري. یو دا دی چې د غذایي موادو شخوند او د هغې بله کې د غذایي موادو په هضم کې اوبه چې دي خپل ځان کې مضر مواد چې دي هغه ګردو ته رسي، د ګردو له لارې هغه اطراح کیږي، یعنې ګردو سره کومک کوي مضر مواد له بدن څخه اخراج سي. په خپل ځان کې منرالونه او نور خوراکي مواد جذبوي او د بدن مختلفو برخو ته یې رسوي. د بدن د حرارت د درجې په ساتلو کې ډېر زیات فایدې لري. البته ما اورېدلي چې د جلد په تازه ساتلو کې هم ښکلا کې هم رول لري. ماشومانو د لویان وي که ماشومان وي، موږ په خولو کې ادرار له لارې نه، حتی په تنفس کې په دې کې اوبه او مایعات چې دي هغه ضایع کېږي. د مایعاتو جبران باید وسي. په لویانو کې نارینهو کې 3 لیتره اوبه حد اقل. البته دا نظر موسم او د خلکو فزیکي فعالیت ته هم کمیږي او زیاتېږي. نو نارینهو کې 3 لیتره اوبه باید واخیستل سي، ښځینهو کې 2.2 لیتره. ماشومانو کې د اوبو تناسب، د بدن د اوبو تناسب نسبت لویانو ته زیات دی، او د حرارت په مقابل کې هم څه دی مقاومت کم دی. نو همغه داسې ماشومان که چیرته اوبه وانخلي یا مایعات وانخلي، ډېر زر په ډیهایډریشن باندې اخته کېږي. یعنې ډیهایډریشن هغه حالت ته وایي چې د بدن اوبه پکې کمې شوي. ماشومانو ته 5 یا 6 ګیلاسه اوبه روزمره حد اقل. نو د ګرمۍ په موسم کې بیا د اندازه سره فرق کوي؟ هغه حتما هغه زیاتېږي، خو دغه سټنډرډ 5-6 دی. که چیرې خولې فزیکي فعالیت، ماشومان اکثره بیرون لوبې کوي، او دا ماشومان کې یو دا دی چې اکثره خپله تنده ته هېروي، لوبو کې سره بوخت سي. همغه داسې دا 5-6 لیتره یا ګیلاس اوبه، لیتره نه وبخښئ، ګیلاس اوبه، دا باید مور و پلار حتما دوی ته یې ورکړي که هغوی هېر سوي. که پر ځای مثلا جوس یا نور مایعات هم واخیستل شي، آیا د اوبو هغه ځای ډکوي که نه باید اوبه وڅښل شي؟ د جوسو د نورو موادو اخیستل مایعاتو ډکه کیدی سي چې پوره کړي، هماغه نور نقصانونه لري، هغه باید وانخیستل. او د اوبو کمبود په وجود کې د کوم ډول ستونزو، ناروغیو سبب هم ګرځېدای شي؟ او اول خو دا دی چې ډیهایډریشن یا د خپله د اوبو نشتون ماشومانو کې هغه یو وژونکې ناروغي ده، که چیرې په خپل وخت باندې سره تداوي نسي او بیرته یې مایعات ورپوره نسي. بل موږ هیټ انجري ورته وایو. مثلا که یو څوک ډېر زیات ورزش کوي او د ورزش سره د اوبو خولو کې مایعات ډېر زیات مصرف کی یا ضایع کی، نو اوله کې که چیرته په دغه کم درجه باندې وي، نو د عضلاتو شخوالی او دا پکې رامنځته کېږي. که چیرته دا بیا زیاتېږي، نو کیدلی شي د مرګ سبب وموسي. سریبرل ایډیما یا د دماغو د حجراتو پړسوب چې دی، هغه پکې رامنځته کېږي. هغه داسې کله یو څوک د تندې سره مخامخ کېږي، بیا یو دم ډېرې زیاتې اوبه څښي، نو هغه اوبه چې دي هغه حجرات خپل ځان کې جذبوي او د حجراتو د پړسوب سبب کېږي. د ګردو د عدم کفایې سبب کېږي. ګردې چې دي هغه له کاره وځي. د بدن د وینې حجم چې دی هغه کمیږي، نو موږ یو حالت د هایپوولیمیک شاک ورته هغه پکې رامنځته. ماشومانو کې خصوصا د جټکو سبب کېږي. هغه په اوبو کې الکترولایټس ورته وایي، ځینې مواد دي لکه سودیم او پوټاشیم، که د هغې تناسب چې دی هغه سره برهم سي، ښکته پورته سي، نو هغه بیا په ماشومانو کې د جټکو سبب. یو بله موضوع چې ډېره مهمه ده او ماشومان ډېر ورسره علاقه لري، دا ګازداره مایعات دي، او یا مثلا کوک او فانتا او دا شیان د ټوله په نړیواله کچه ماشومان بالکل پې اخته شوي یو ډول. په دې اړه تاسو څه وایاست؟
کوک او نور نوشابو کې څه دي په هغو کې کافین نور مواد هم پکې دي. کافین یو ماده داسې هغه د اډکشن یا د معتادۍ سبب کیږي. یو ځل په باندې څوک راواوړي بیا مشکل یې وینه چکي. کوک څه دي یا دغه نوشابې یو خو دا د خپل ځان کې ډېر زیات شوګر لري. شوګر یې څه دی یا بوره یې څه دی هغه د انساني وزن د بې موجبه د زیاتېدو سبب کیږي. بیا تاسو ته معلومه ده که وزن زیاتېږي د خپله د وزن زیاتېدل څه دي هغه د نورو مرضونو مور ده. یعنې څومره مرضونه دي چې هغې سره نو تاسو دوی ته وایاست چې دا مه څښئ. حتما باید د اوبو هیڅ بل معادل نشته دی. اوبه او بیا هم اوبه. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور مو ده.